بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي کلیزه لمانځل ځینې کسان داسې کوي چې یو کال پرسي د ماشوم کلیزه ور ولمانځي، د چا څوک خپله کلیزه لمانځي وایي دا مې 30 کال دی، دا مې 40 کال دی، دا مې 50 کال دی. دغه کلیزه لمانځل جایز دي که جایز نه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایم چې کلیزه لمانځل دوه اړخه لري. یو اړخ دا یې چې څوک په دې نیت کوي چې دا زما یو مذهبي کار دی، نو دا خو بدعت دی، په شریعت کې دا کار نشته. او یو دا وي چې د یو ټولنې کلتور و رواج وي، داسې کلتور و رواج چې د شریعت سره په ټکر کې نه وي، هغه پروا نه کوي. که څوک د کلتور په نیت باندې کوي نو دا ښه دی. خو البته زموږ د افغانانو نه په دین کې دا شی سته او نه مو په کلتور کې سته. خو که چیرې دا کار داسې و، دا کلیزه لمانځل د یو کفري عقیدې مذهبي دود و، نو بیا که مسلمانانو تشبیه ورسره وکړه هم جایز نه دی. خو دا اوس په ټوله دنیا کې یو عام سوی شی دی، خو چون دا د کفارو څخه راغلی دی او خپله په مسلمانانو کې نسته، نو مکروه عمل دی، حرام عمل نه دی. د افغانانو نه په دین کې سته نه په کلتور کې سته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.